د اسلامي امارت امیر المؤمنین او نورو مشرانو ته د زلمی خلیلزاد خطرناک پیغور او د اسلامي امارت ځواب. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی استازی وایي چې د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت زده کړیز بندیزونه نه اسلامي دي او نه هم د کوم بل اسلامي هیواد لخوا منل شوي. زلمی خلیلزاد د اسلامي امارت دا کړنه د شرم وړ بللې او ویلي دي چې د بریکس ډلې هم د اسلامي امارت له دې تګلارې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بریکس مشرانو په یوې خبرپاڼه کې د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت د وحشتناکې تګلارې په اړه مخالفت څرګند کړی دی. هغه لیکلي دي د اسلامي امارت مشرتابه افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد ګرځولی چې د ښځو پر زده کړو یې له لومړنیو زده کړو څخه پورته بندیز لګولی. ښاغلي خلیلزاد ډیره کړې ده چې د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت کړنې اسلامي نه دي او دا سیاستونه د شرم وړ دي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي هغه څه چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کیږي اسلامي نه بلل کیږي. په رښتیا کې د اسلام نوم ورکول ورته د شرم وړ خبره ده. د خلیلزاد په غبرګون کې امرالله صالح لیکلي خلیلزاد او د امریکا استازولۍ دنده درلوده چې د ولسواکۍ ضد تبلیغاتو په تمویل سره د وګړو اندونه ګډوډ کړي. د سیاسي کهول د راپارولو او له اسلامي امارت سره د یوې مفکورې او پایلې پر بنسټ د خبرو لپاره یو متحد او همغږی پلاوی جوړ کړي چې دا کار د لویدیځوالو او په ځانګړې توګه د امریکا له نیغې لاسوهنې او رشوت پرته ناشونی و. د بریکس 14مه سرمشریزه د 14 هیوادونو او 6 نړیوالو ټولنو په ګډون د درېنۍ یاسې شنبې پر ورځ د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې پیل شوې وه او د 15 یا پنجشنبې تر ورځې د لړم تر درېیمې دوام وکړ. د چین، روسیې او د بریکس نورو غړو هیوادونو مشرانو د کازان غونډې په خبرپاڼه کې له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لرې کړي. دوی همداراز د وګړو بنسټیزو حقونو ته په درناوي ټینګار وکړ او په افغانستان کې یې د ستونزو د سوله ایز او سملاسي هواري غوښتنه وکړه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.